ډېر عظیم مجاهد حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه. عموما زمونږ دا پښتانه وي مونږ د خالد بابا اولاد یو، نو په دې سوچ کوو چې د کوم خالد بابا، د خالد ابن ولید رضی الله عنه که د بل خالد بابا. او بهر کې خالد ابن ولید رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام یو ډېر نږدې صحابي تیر شوی دی، او کم وخت چې د کافرو نو د پیغمبر علیه السلام خطرناک دشمن مو، د مکې مکرمې اوسېدونکي دی، د قریشو د خاندان سره تعلق لري، او په جاهلیت کې د اسلام نه مخکې د قوم چې نو دوی به سالاري کوله، او دې زمانه کې خو ټول جنګ چې دی هغه د ټینک سره او د توپې سره تعلق لري، او بیا هم ګورې په دې فوج کې اوس هم یو دسته داسې وي چې هغه د اسونو دسته وي، د رسالې دسته وي، اوس هم شته. او هغه زمانه کې خو اس به په جنګ کې ډېر لوی کار کو، جنګ کې که مسلمان به او که کافر به، نو هغې سره به یو لښکر داسې و چې هغې ته به د اسونو لښکر وي، شاه سواران به و. د دې شاه سوارانو مشري به د خالد ابن ولید قوم کوله. د احد په جنګ کې چې کله مسلمانانو فتح او کامیابي وموندله، نو خالد ابن ولید کافرو په دغه وخت کې او د کافرو په فوج کې د اسونو د لښکر سپهسالار و مشر و جرنیل و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غونډی باندې د احد په میدان کې مخامخ یو غونډی د وړه غوندې لاندې یو خوړ بیږي، اوس خو پکې اوبه نشته، هغه زمانه کې اوبه پکې نه وې، داسې کله چې به باران وشو یا د چینو مینو څه بعضې اوبه پکې رالې، د خوړ په غاړه یو وړه غوندې غونډی د جبل الرومات ورته وایي، په هغې نبي علیه السلام کسان کېنول چې تاسو به دلته ناست یې، او عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه ورته مشر کړ، په دې غونډی به ناست یې، ځکه نبي علیه السلام ته پته و چې مونږ خو مخ په مخ جنګ کوو، هسې نه په دې غونډی لاندې کې دا خوړ دی، نو په دې کې څوک را باندې را نه شي او د شانه را باندې حمله ونه کړي. نو هغه صحابو ته نبي علیه السلام فرمایلي چې تاسو به دلته ناست یې، دې نه بلکل به نه ښودی، او که مونږ کامیابي وموندله، فتح هم وموندله، او مونږه دا دشمن وتښتېده هم به نه خوځی، او که مونږ شکست ومونده او زمونږ غوښې مارغان تښتوي بیا به هم نه راکوزېږي، ځکه دا یاره وه ورسره چې دې خوړ کې لاندې پټ مونږ خو جنګېږو، او دې کې خو خوړ خو ډېر جوړ دی، نو پکې اوبه خو پکې نشته، خو خوړ خو دې باراني اوبه کله کله پکې راځي، نو دې کې چې ته څوک پټ را نه شي او د دې غونډۍ په شا راتاو شو، په مونږ حمله ونه کړي، ځکه د غونډۍ نه شاته بیا لوی میدان دی. یو وخت رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکړه، یو صحابي فرمایي وي ما د کافرانو ښځې لیدلې چې پنسي یو چتې کړې وې او د هغې غپازې ښکارېدل او منډې والې، او مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډئ، دغه غونډۍ باندې چې کوم صحابه ناست وو هغې وي مونږ هم کوزېږي، چې کوم یې مشر دی عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه ورته نه به کوزېږي، د پیغمبر علیه السلام خبره هم یاده نه ده چې نه به کوزېږي، هغې وایي چې نه نبي علیه السلام خو بېشکه مونږ ته ویلي خو اوس جنګ ختم شو، وی ګوره مونږ ته نبي علیه السلام ویلي چې که تاسو فتح وموند هم به نه خوځئ او که تاوان بیا به نه خوځئ، وی نه ټیک دی نبي علیه السلام ویلي، خو هله چې کافر خو بیا خو لاره ده هغه دې وتښتېدی، مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډئ، مونږ هم کوز شو، سره اختلاف راغی په هغې کې بعضې کسان راکوز شو او بعضې کسان په هغه غونډۍ باندې پاتې شو، هغې وي مونږ د نبي علیه السلام خبره نه غورځو دلته به ناست یو، خو اکثر راکوز شو. خالد ابن ولید هلته نه د اسونو په لښکر مشر و، هغه چې غونډۍ ته وکتل یو ځل هغه په دې اټیک کړی مو، د غونډۍ په شا په دې خوړ کې راتاوېده چې په مسلمانانو به د شان حمله وکړو، خو دغې صحابو به په دې غونډۍ په غشو ویشتل، د دې به واپس وتښتېده، او چې ویې کتل چې غونډۍ خالي ده ملګرو ته ویې راځئ، بس په هغه خوړ کې رالل پټ په پټه، مسلمانان خو بېغمه دي، هغې خو لګیا دي غنیمت غونډئ، هغې ته خو پته ده چې شاته زمونږ په غونډۍ کسان ناست دي، زمونږ دفاع کېږي، شانه نه په مونږ څوک نه راځي، او دې شاته خوړ کې سره د لښکره راغې، لا ولې هغه صحابو سره جنګ وکړو چې هغه کوم په غونډۍ باندې وو هغې شهیدان کړل، خو لږ پاتې شوي وو، او بیا د هغه غونډۍ په شا په خوړ کې راوختو، په مسلمانانو د شانې حمله وکړله، ټول مسلمانان یو خوا بل خوا، دې حد ته خبره ورسېدله چې د نبي علیه السلام مبارک غاښونه هم پکې شهیدان شو، او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو، جلیل القدر غټ غټ صحابه کرام لکه حضرت حمزه رضی الله عنه غوندې
عبدالله ابن جحش رضی الله عنه باندې مصعب ابن عمر رضی الله عنه دا جلیل القدر لوی صحابه کرام شي. دا خالد ابن ولید د حمله د وجنه چې د کافرو د اسونو د لښکر څخه پساله دا د قومي نه خبر او بهادر انتهایی بهادری او پکې پیغمبر علیه السلام چې کله احد دغه ته حدیبیې ته د خالد ابن ولید د چا تپوس وکړ وی تا چې اسلام راوړو نو ستا زړه کې د پیغمبر علیه السلام متعلق څه سوچ راغی چې ته مسلمان شوې؟ وی ما ایمان راوړو. وی چا به په زور ایمان راوړي، چا به د بل شي د وجې نه راوړي، لیکن ما اسلام قبول کړ چې زما په زړه کې سوچه دا خبره پرېوته چې نبی علیه السلام د الله رښتونی پیغمبر دی او د هغې وی ما سره دلایل دي. وی چې کله نبی علیه السلام عمرې له راته او د حدیبیې هغه صلح وشو په دغه سفر کې 6مه هجرۍ کې، وی ما د مکې کافرو ته وی چې زه به نن انشاءالله ستاسو انتقامونه اخلم ټول به ظالم. وی زه لاړم او یو لار کې کېناستم د یو ځای کې، وی ما ته پته وه چې مسلمانان چې د مانځه وخت راشي دوی مونځ کوي او چې دوی په مانځه ودرېږي د دې ټوله توجه بیا مونځ طرف ته نو ملګرو ته مې وی چې د مازدیګر مونځ ته دوی ډېر په دروند نظر مسلمانان ګوري. واقعي نبی علیه السلام فرمایي قرآن حکیم کې الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى مونځونه په ټولو کې خو ګورې د مازدیګر مونځ چې نه پاتې نه شي. دا ډېر اهم مونځ دی د مازدیګر مونځ. دا د انسان د کار وخت دی، څوک د کار نه ستړي وي، څوک په کار کې مشغول وي، نو چې دې وخت کې ته خپل کار روزګار پرېږدي او الله ته ودرېږي نو الله پرې خوشحالي. د مازدیګر مونځ دا ډېر زیات اهمیت لري. یو حدیث کې دا هم راځي چې زمونږ او د کافرو زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د سهار مونځ دی. بل روایت کې دا راځي چې زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د مازدیګر مونځ دی. نو د مازدیګر مونځ دا ډېر اهم دی. اکثر زمونږ د زمیندار وروڼو نه پاتې شي، د کار وخت وي زه یې روي ماښام مونځ چې وکړم د هغې نه پس بیا قضا وکړم، دا ګوره ډېره لویه ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده. نو عموما د مازدیګر مونځ په خپل ټیم کول چې وختي سړی د مازدیګر مونځ کوي په خپل ټیم باندې دا ډېر لوی فضیلت لري. بهر کې دته پته وه چې مسلمانان خو د مازدیګر مونځ به کوي، توجه غوره دي مونځ کوي، نو چې په مانځه ودرېږي او دوی په رکوع په سجده شي مونږ ناګهاني حمله وکړو ټول مسلمانان به ختم کړو. دا څومره لوی لښکر دی او مشر یې بیا خالد ابن ولید دی. وی چې مونږ یو ځای کې اندازه ویشتله، وی چې مې وکتل نو پیغمبر علیه السلام د مونځ طریقه بدله کړه. عصفان مقام دی دا، د مونځ طریقه یې بدله کړه. صلات خوف ورته وي قرآن کې الله مونږ ته ښوولی دی. اوس خو ضرورت نه پېښېږي نو څوک یې نه کوي، خو ضرورت و د هغې به یې داسې طریقه کوله چې په سفر کې عموما خلک 2 رکعته کوي د سفر مونځ. نو نیم قوم به کافر ته مخامخ ودرو، تاسو کافرو ته ودرېږي، څوک حمله ونه کړي. نیم قوم به نبي علیه السلام ځان پسې مانځه ته ودرو. قرآن کې الله هم داسې وایي. نو چې د نیم قوم ته پیغمبر علیه السلام یو رکعت مونځ وکړو نو دوی به لاړه د کافرو ته مخامخ به ودرېدل. هغه نیم وخت چې کافرو ته به ولاړو اب راغی نو پیغمبر علیه السلام به هغوی ته 2 رکعت وکړو. د نبي علیه السلام به 2 رکعته پوره شو، سلام به یې وګرځاو. دې قوم هم خپل 1 رکعت پوره کړو او بیا هغه قوم چې هغه لومبي رکعت به نبي علیه السلام سره کړی و هغوی به راغلل، هغوی به خپل 1 رکعت پوره کړو. نیمو به څوکۍ کوله د دشمن او نیمو به پیغمبر علیه السلام پسې مونځ کو. دا د صلات خوف طریقه الله قرآن کې نازله کړه. نبی علیه السلام الله پوه کړ چې کافر دی ګورې په انتظار دي او که په سجده پرېوتې در باندې حمله کوي. په دې طریقه صحابو ته ووایه چې مونځ وکړئ. ګوره مونځ دونه اهمیت لري. دیو نه وي چې ولېږه مونځ قضا کې بیا به یې کوو، نه نه دا مونځ کول خو پکار دي. او هر یو صحابي وي چې زه ځان لمونځ نه کوم نبي علیه السلام پسې کوم، یعنې داسې کېدی شوه چې نیمو ته نبي علیه السلام جمع کړی وې او نیمو ځان لمونځ کړی وې. نه، ځان لمونځ ثواب کم دی، د جمع د مونځ ثواب زیات دی. داسې ونه کړئ چې تاسو به ځان لمونځ وکړئ مونږ به جمع وکړو تاسو زمونږ څوکۍ کوئ. نه، نیم مونځ به ما پسې تاسو وکړئ بیا به څوکۍ وکړئ، بیا به هغه نور راشي نیم به ما پسې وکړي نو هغوی به هم خپل پوره کړي. هغه یو چې تللی دی او تاسو هم 1 رکعت چې در نه پوت شوی دی پوره کړئ. د دواړو به د جمع مونځ نبي علیه السلام پسې وشي. دا د مونځ اهمیت دی. ګوره وی چې مې وکتل داسې کې حمله کوي، اوس نیم خلک صحابه مونږ ته ولاړ دي. چې بیا مو کتل هغه نیم لاړل نبي علیه السلام پسې مونځ وکړو چې هغه لومبو کوم 1 رکعت هغه الله ته ودرېده. وی ما وی چې دا د خدای رښتونی پیغمبر معلومیږي چې زمونږ په خوله کې د حملې اراده وه نو الله ورته د مونځ چل وښو چې داسې طریقه باندې مونځ وکړه. هم به څوکۍ وشي هم به مونځ وشي. وی ملګرو ته مې چې راځئ خوند یې ونه کړ. وی بل ځای یو لاره را روانه وه او په هغې لار کې د یو غونډۍ لاندې مونږ ورته کېناستو او په دې نیت و چې په صحابه واوړي او نبي علیه السلام په دې غونډۍ بس مونږ به ناګهاني بې دا څومره لوی لښکر دی سره به حمله به پرې وکړو او چې هغوی ځان جوړوي بس مونږ به بېغمه کړي. وی ناست یو رانهدل
هلکه څه چل شو؟ وی چې پته مو لګېدله نو پیغمبر علیه السلام هغه لار پرېښې وه او بله لار باندې روان شوی. وی ما وی چې ګوره سمه لارې پرېښوده په بله لار. معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر زموږ د ارادې نه الله خبر کړی دی. حدیبیې ته چې ورسېده وی مونږ بیا تاویدو را تاویدو د خپل لښکر سره. مونږ وی چې موقع ګورو حمله پرې کوو. وی دې کې را باندې د پیغمبر علیه السلام ناګهاني لښکر راغی ټول یې ونیولو. ګیر یې ځان تو شو. ملګرو ته مې ویل چې اطلاس پرې مه خوځوئ که خوځوئ خو دا خو صحابه دي او د خپل پیغمبر حکم یې ځان هم وژني مونږ هم وژنو. نبي علیه السلام ته یې پېښ کړو چې ور مخامخ شو. نبي علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې ګور یو ځل تاسو اراده وکړه ما ته الله اطلاع راکړه نو ما مونځ طریقه بدله کړه. بیا تاسو اراده وکړه نو ما الله بیا اطلاع راکړه نو لار مې درته بدله کړه. نو بیا روانې کوئ زه ما معاف کړی. وی ټول یې مو خوشي کړو معافي کړو. وی زما زړه کې دا خبره راله چې یاره معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر دا دروغجن پیغمبر نه دی. وی چې کله په 9مه هجرۍ کې نبي علیه السلام عمرې له راته عمرة القضا ورته وایي دغه حدیبیې د عمرې قضا یې کوله. وی ما وی چې یاره زه خو په مکه مکرمه کې نه ایسارېږم او دا مې وی چې نبي علیه السلام مکې ته راځي او زه په مکه کې نه ایسارېږم. هغه بغض او عناد مې و. د مکې نه لاړم وتښتېدم. وی چې د مکې نه وتښتېدم او نبي علیه السلام راغی عمره وکړه او واپس ځي. د ضرور ولید ابن ولید دغه نوم مسلمان صحابي و. نو د هغه نه یې تپوس وکړي ولید خالد څه شو؟ ګوره وي زما تپوس و. هغه ورته وایي چې د الله رسوله ما خو وکت خو نشته چې تبار ورته دی. یاره وي خالد ابن ولید چې دی نو هغه ډېر هوښیار دی او ډېر قابل او پوه دی او هغه له اسلام نه بار پاتې کېدل نه دي پکار. وی نبی علیه السلام مبارک خو 3 ورځې تېرې کړې عمره وکړه مدینې منورې ته لاړ او ما ته خپل ورور یو خط ولیکه. هغه خط کې لیکلي چې ای زما وروره خالده پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې صرف او صرف ستا تپوس کړی دی ګورې د بل چا تپوس یې نه دی کړی او ستا متعلق یې دا ویلي دي چې هغه ډېر هوښیار دی او ډېر پوه دی او هغه د اسلام نه بار پاتې کېدل نه دي پکار دي چې هغه د خپله بهادري د الله دپاره استعمال کړي او د اسلام دپاره استعمال کړي. وایي چې ضرور دا خط راته میلاو شو. وی زما په اړه کې د اسلام مینه او جذبه پیدا شو. هغه نښې خو مې لیدې وې لکې مې جذبه راله چې یاره واقعي نبي علیه السلام ګوره زما نوم اخلي او څو ځایه ما ولیدل چې الله پاک د دې پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړو. یو ځل نه 2 ځله نه 100 ځله زمونږ نه الله بچ کړ. بس وی په اړه کې مې جذبه راله. وی لاړم زما یو دوست و صفوان ابن امیه هغه له ورغلم. وی مې چې صفوانه یو خبره در سره کوو داسې کار دی چې تا ته هم پته ده او د ټولې مکې ته پته ده چې دا پیغمبر رښتونی دی. تا ته هم پته ده چې څو ځله موږ دوی سره جنګ وکړو لیکن هغه له الله بری ورکړي او موږ له الله شکست راکوي او ښه رښتونی پیغمبر دی. نو که د خوښ اراده چې دا اسلام قبول کړو ملګري شو. وی صفوان ما ته وایي چې خالده داسې کار دی چې که د مکې دا ټول خلک مسلمانان شي او یو زه پاتې شم نو بیا هم په ایمان نه راوړم زه په مخه. وی ما وی چې د پلارم په بدر کې مړ دی ترېم مړ دی او د ده رشته داران هم مړه دي د ده په اړه کې هغه غصه پرته ده. وی بل دوست مې عکرمه د ابوجهل دی هغه له ورغله. وی ما ورته چې عکرمه تا ته پته ده چې دا رښتونی پیغمبر دی او موږ ورسره بلا جنګونه وکړل موږ له څه بېده راکړه ګټه هم د هغه ده او ګورې ملګري زیاتېږي او چې وروسته بیا ته مسلمانېږي او زه مسلمانېږم بیا به ښه نه او رښتونی پیغمبر دی که د خوښ دی چې د اسلام قبول کړو. وی هغه ما ته وایي چې چپ قطعا په ټوله دنیا که مسلمانان شي نو شي دي خو که ته مسلمانېږې شه خو زه به دا کلمه د اسلام په خولې قطعا تر مرګه پورې ونه ویم. وی ما وی چې د پلارم په بدر کې مړ دی او د په اړه کې هغه غصه پرته اگر چې وروسته دا همدغه عکرمه الله مسلمان هم کړ. وی بل یو دوست مې عثمان ابن طلحه هغه له ورغلم. وی هغه ته مې چې عثمانه دا هغه مشهور عثمان رضی الله عنه دا بل عثمان دی داسې کار دی چې تا ته هم پته ولګېده او ما ته هم پته ولګېده چې دا رښتونی پیغمبر الله هر ځای کې د امداد کوي او ما خو پرې ډېر حملې وکړه الله خبر کړي څه دی خیال دی. وی عثمان ما ته وایي چې بالکل یاره ما ته هم د الله رښتونی پیغمبر ښکار. وی ما ورته وایي چې اسلام نه قبلو چې مسلمانان شو. وی هغه وایي چې دا ما مړه کړي. وی ما چې ځه چې ځو. وی ما ته وایي داسې کار دی یو ځای نه وځو دا خلک راباندې شکي کېږي ته هم ځه او زه به هم ځم او یو خاص دی هم یو بل سره نیټه کړه که هلته ته مخکې ورسېدې زما انتظار کوه او که زه مخکې ورسېدم ستا انتظار به کوو هلته نه به یو ځای بله مې خوشحاله شو اس مې برابر کړه ووتم چې ووتم هغه ځای ته ورسېدم هغه عثمان ولاړ و دواړه روان شو. اتفاقا یو بل صحابي دی حضرت عبدالله ابن عمرو حضرت عمرو ابن العاص رضی الله عنه عمرو ابن العاص
هغه راغی. دا عمرو بن العاص حبشې ته تللی و. دا د مکې د قریشو د کافرانو سردارانو دوی په مکه کې راغونډ شو او میټینګ یې خپل منځ کې وکړ او دا عمرو بن العاص صحابي وي د ټولو مشرانو ته د مکې د هر قوم ملک پکې ناست و او قبایلي خلک لکه د ملکانو نظام. نو دې ورته وي د عمرو بن العاص مشرانو ته چې تاسو ته خو پته ده چې د پیغمبر دا دین زیاتېږي او خورېږي. نو که موږ په دې مکه کې یو او د ده دین زیات شو او راغې په دې مکې حمله وکړه نو د ده لاندې خو ژوند موږ له خوند نه راکوي. ور دا سخت کافر موږ به د ده ما تحت چلیږو داسې خو نه کېږي. ځای چې ځو چې په حبشې ته هجرت وکړو نو که دې هغه په مکې حمله وکړه او مکې فتح کړه نو موږ به دلته نه یو که نه حبشه کې به یو او که زمونږ ملګري غالب شو دا مسلمانان ختم شو بیا به راځو. وی ټول چې څومره ملکان او رؤساو مشرانو ټولو وی ډېره ښه خبر ده لاړو حبشې. نجاشي او بادشاه د هغه خواله لاړو. وی ځان سره په تحفه کې څرمنې یوړئ. په مکه مکرمه کې خلک را قربانۍ کوي نو څرمنې زیات یې حج د خلک راځي. قیمتي د ګډانو د اوښانو څرمنې وچې شوې دا هم ځان سره په تحفه په ډاله کې یوړې نجاشي بادشاه. چې هلته ورسېدو نو وی هلته د پیغمبر علیه السلام یو نماینده یو مسلمان راغلی عمرو بن امیه زمری رضی الله عنه استاذ د نبی علیه السلام. وی ما دې ملګرو ته وی چې یو چل نه کوم چې دې بادشاه ته ووایو او دا صحابي ته وغواړو دې مړ کړو والله خو به هم لږ یخ شي قریش به هم خوشحاله شي. وی چې ډېره ښه ده. وی چې لاړو نجاشي بادشاه له نو هغه ته به خلکو سجده کوله نو ما ورته سجده وکړه. نو چې پاڅېدم ما ورته چې زه خو د قریشو د مکې نه راغلی ما او وی چې څه دې راوړي دي په تحفه کې مې چې صاحب ډېرې قیمتي څرمنې مې راوړي دي. وی ډېره ښه ده را څرمنې مې ورته پېښ کړې. وی ما ورته وی چې صاحب یو سوال درنه کوم. وی وایه څه دی؟ وی مې چې د یو سړی ستا د مجلس نه ووته او زمونږ د دشمن استازی دی نو که دا سړی دې راکړه او مونږ مړ کړه نو زمونږ به پرې اخوا یخه شي. وی چې دا خبره مې وکړه نو هغه نجاشي بادشاه یې لاس اوچت کړ د پوزې لاس خلاص کړ. ډېر غوسه شو مخ یې تک سور شو. وی ما وی چې دا بادشاه خو ډېر سخت غوسه شو. وی فورا مې ورته سجده وکړه. وی مې چې صاحب که ما ته پته و چې ته په دې خبره خفه کېږې ما به د خولې نه ویستې او که زه معافي غواړم. وی ما ته وی نجاشي بادشاه چې ای د مکې خلکو ډېر قمقل یې هوښیار نه یې زما دې په رب قسم یې چې دا ستاسو دا ملګری چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دا رښتونی پیغمبر دی. زه له هغه فرشته راځي چې کومه به زمونږ موسی علیه السلام نه راتله او بدبختو لر شه ایمان پرې راوړی کامیابي په دې کې ده چې تاسو په هغه ایمان راوړی. وی ما وی چې ښه وی او وی ما چې لاس را دې خوا که زه خو ستا په لاس هغه سره بیعت کوم. وی لاس مې ور مخکې کړ او هغه نجاشي بادشاه له مې لاس ورکړ چې ما د نبي علیه السلام سره بیعت دی. وی ملګري مې په ځای پرېښودل راغله مکې مکرمې یا خو تللی و چې هسې نه نبي علیه السلام مکه فتح کړي نو زه به د هغه لاندې ژوند تېرو او یا الله اسلام په اړه کې واچم. نو که دې په لاره ته نو دا خالد ابن ولید او عثمان دواړه ورسره ملو شو. هلکه عمره څه کې وی رښتیا راته ویم وی وی څه خو به راته وایې نه وی نه امن دی وی او یاره ویله چې مې اسلام پروت دی زه خو نبي علیه السلام نه زه مسلمانېږم. وی مونږ خو هم په دې اراده یو. دوی واړه لاړل مدینې منورې ته. مدینې شریفې ته ورسېدل نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې خبر کړی چې د الله رسول درې واړه د مکې مکرمې سردارانو را روان دي او د اسلام په نیت را روان دي. د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات خوشحاله او د ده ورور ولید هغې وله مخې راولېږلې شا بې ورشه. خالد ابن ولید وایي چې ما د مدینې منورې نه بعد ولمبل جامې مې ښایسته ښکلې بدلې کړې او چې را روان شوم ورور مې له مخې د راغی او راته وایي چې مبارک دې شه هله شا به نبي علیه السلام هم ستاسو په انتظار جومات کې ناست دی او ډېر زیات خوشحاله دی. وایي چې ما را منډه کړې وایي نبي علیه السلام مبارک راله راپاڅېد قسم په الله وایي هغه ورځ مې یېره نه ده په زندګۍ کې او په ژوند کې هغه ورځ زما یېره نه ده چې د دواړو جهانو سردار مبارک ودرېد په هغه خپل ځای باندې او د هغه مخ چې کوم رڼا وکړه او کومه سرخي پکې پیدا شوه او د خوشحالۍ په سترګو مبارکو کې اوښکې وبهېدلې. مونږ یې درې واړه ځان ته رانږدې کړو. له اول عمرو بن العاص اسلام قبول کړ بیا ما قبول کړ بیا عثمان قبول کړ او مونږ له اسلام زیری راکړ او ما ورته وویې چې د الله رسوله ما خو ډېر جنګونه کړي دي او ډېر مسلمانان صحابه مې وژلي دي د دنیا مې له لاسه مړه دي ما له د الله په دربار کې بخښنه غواړه. وی نبي علیه السلام مبارک لاس اوچت کړي چې یا الله دې خالد چې څومره د اسلام نه مخکې ګناهونه کړي دي او زیاتي یې کړي دي پروردګاره زه وله سفارش کوم الله ته ورته معافي نصیبوي او الله ته اسلام په سچه په رښتونې پروردګاره قبول کړي. هغه د ما ملګري ورته وایي عمرو بن العاص چې زه به هله ایمان راوړم چې الله زما مخکې وروستو ګناهونه وبخي. ای عمره اسلام یهدم ما کان قبله هغې نه مخکې چې څومره ګناهونه دي کړي خو چې مسلماني دې قبوله کړه او اسلام دې راوړه ټول ګناهونه درته الله معاف کوي.
مسلمان شو رب العالمین مسلمان. هغه مرګري راغی مکې مکرمې ته بیا دوباره او دی وایي چې بس ما یو ځل هجرت وکړ، زه به د پیغمبر علیه السلام د خوا نه د مدینې منورې نه راخوځم نه. عظیم الشان مجاهد ته جوړ شو جناب، داسې مجاهد چې تقریبا 1.5 غزاګانو کې شرکت کړی دی او داسې شرکت نه په هر جهاد کې په هر جنگ کې د مسلمانانو جرنیل به لومبي جنگ یې غزوه موته کې کړی دی. نبی علیه السلام دې په جنگ کې ولېږه او مقابله د روم د بادشاه د یو والي سره وه، د غسان د بادشاه سره، او ډېر په زرګونو فوج و د هغه او مسلمانان 3 ځله لاړل. نبی علیه السلام وفرمایل وی لومبی جنډه به زید ابن حارثه سره که دې شهید شو نو بیا به جنډه جعفر سره د علي صاحب ورور، او که هغه شهید شو نو بیا به جنډه د عبدالله ابن رواحه سره، او که دې شهید شو نو چې کوم صحابي جنډه اوچته کړه بس هغه سره دي. یو صحابي فرمایي چې دا خبره وکړئ چې 3 واړه خو شهیدان کېږي، ځکه چې نبي هم وفرمایل چې هغه شهید شو ده سره وي، که دې شهید شو ده سره وي، که دې شهید شو بس پوه شوم چې دا 3 واړه خو شهیدان کېږي. اوس خولې مبارکې نه چې وختل شهیدان کېږي. جناب جنگ وی ډېر سخت ګرم شو، چې ګرم شو نو زید ابن حارثه رضی الله عنه سره جنډه وه، هغه ولګېد په توره باندې شهید شو. نو فورا حضرت جعفر ور باندې ورمنډه کړې، هغه جنډه په لاس کې ونیوله. د مسلمانانو امیر کې به هغه به جنګ کې مخکې جنګېده، و یو کافر پرې راټوپ کړو، د ښې لاس یې وله و، دی دې پرې کړه، نو ده په دې ګس لاس جنډه ونیوله، نو هغه پرې په شرط ګزار وکړه، دا ګس یې ته ووو، نو په دې غېږ کې په دې خانګو کې جنډه راټینګه کړه، سپینه جنډه وه د مسلمانانو چې دا ونه غورځېږي، نو چې هغه پرې غزار وکړه دی شهید کېده. نو عبدالله ابن رواحه ورمنډه کړې، جنډه هغه اوچته کړه، ځمکې ته یې پرې نښوده، نو بل کافر په هغه راغوټه شو، هغه شهید شو. چې هغه شهید شو نو خالد ابن ولید ورمنډه کړې، جنډه اوچته کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په خپل محراب کې ناست دی او صحابه ورسره ناست دي، او دا خو د میاشتو په مزل لرې سفر ته تللي دي، او همدغه ټیم کې د دواړو جهانو سردار مبارک سترګو نه اوښکې روانې شوې. صحابه خو پوه شو چې څه چل دی، الله رسول څه چل دی، وایي ما ته الله د غزوې موتې واقع را مخکې کړه، داسې راته وښوله. شیخ څنګه دي صحابه کرام؟ نبي ته وفرمایل وایي زید ابن حارثه شهید شو، ما ته الله وښوه، نو جنډه جعفر ونیوله، جعفر هم شهید شو، نو جنډه عبدالله ابن رواحه ونیوله، عبدالله ابن رواحه هم شهید شو، نو جنډه د الله د تورو نه یوې تورې ونیوله، او د ده په لاس په رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکړې. دا حضور پاک مبارک الله تعالی د وحی په ذریعه او د کشف په ذریعه ټول منظر وښود. خالد ابن ولید چې جنډه لاس کې واغېسته، شپه پرې راغله، صحابه هم ډېر کمزوري شو، ټول زخمیان هم وو. دا چل وکړه چې د فوج کې فورا ترتیب بدل کړه، چې کوم وروستو صفونه هغه مخکې کړل، چې کوم مخکې وو هغه یې وروستو کړل، ښي طرف والی یې ګس ته واړول، ګس یې وروستو واړول، فوج یې مخکې وروستو کړو. ملګرو ته یې راځئ چې سهار وختي شو حمله وکړه، چې کافرو وکتل هغې وي چې مسلمانانو له خوا نوي لښکر راغلی دی، ځکه دا چې کوم مونږ سره جنګېږي دا خو دا څومره نو دا نوی لښکر راغلی، داسې جنګ یې وکړه، داسې جنګ چې هغه د زرګو لښکر د کافرو له شکست ورکړو، مسلمانانو ته رب العالمین فتح ورکړه. او په یو ورځ باندې خالد ابن ولید وایي چې زما په لاس کې 9 تورې ماتې شوې، داسې جنګ یې کړو، 9 تورې مې په لاس کې، یو ماته شوه، بله مې وغوښته ام ماته شوه، بله مې وغوښته، 9 تورې مې په لاس کې ماته شوه. او دونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه وه چې د حضور پاک مبارک ویښته ورسره و، د سر مبارک ویښته، نو چې جنګ له به ته نو هغه ویښته به په خپل پټکي کې ټوپۍ کې ومنډل، نو جنګ له به ته وي افسوس او افسوس چې دا ویښته مبارک زما په سر پراتی، سوال نه پیدا کېږي چې ما له څوک شکست لګي. بهادر انسان هر یو جنګ کې، حنین کې چې کله نبی علیه السلام مکه مکرمه فتح کړله او بیا لاړ حنین ته، نو دې مقدمة الجيش ورته وایي د مسلمانانو د لښکر چې کومه مخکنۍ حصه ده د هغې کمانډر ان چیف او جرنیل و، نو هغې کې پرې د غشو غزارونه وشو، داسې سخت په غشو باندې ولګېد چې ټول وجود یې زخمي شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته تپوس ته راغی، دی پروت و په هغه بستر باندې او وجود یې زخمي و، غشو باندې لګېدلی و، وینې ترې روانې وې. حضور پاک مبارک ورته وایي خالده ولې؟ وایي صاحب زخمي شو، دې خوا ته زخمونه دي. نبی علیه السلام مبارک ورته لاس په زخمونو راښ کړه، په هغه ساعت الله زخمونه جوړ کړل، ټوټې درد وي زما زخم اوس نه کړ، خدای جوړ کړو. طائف جنګ کې شامل شو، هغې کې رب العالمین ورته فتح ورکړه. څومره چې د دې نه پس د نبی علیه السلام مبارک په زندګۍ کې جهادونه شوي دي، هغې کې شامل و. او بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې چې کوم جنګ به بس جرنیل به دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د شام گورنر شو، بیا د شام گورنر و،
دا عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د شام گورنر او داسې جیبه انسان و کنه دومره بهادر و هغه خپل بس دا یو مسله او د په ذهن کې چې بس د خپل خوخه به کوله د مسلمانانو د خلیفہ خوخه به نه کوله بس جهاد لبته کدی وته داسې مکوا بس په دې کې چا نه منل ابو بکر صدیق ورته وای عمر ته عمر ټیک ته چې خالد زمان نه مني او یا پر هغه د یو ډېر لوی جرنیل دی او د ژوند دا ریکارډ چې په کوم جنگ کې د شرکت کړی دی د مسلمانانو په جهاد کې هغه جنگ شکست نه مونته دي چې تختیدل نه او نه مرګري تختیدل دي پرېږه دا یاره وستا خبره نه مانی کړه دی وته وی ابو بکر صدیق وی خالد ته نبی علیہ السلام توره ویلې توره او کولو توره د تیک نه بار توره وته ویلې دا نو دا هغه توره چې پیغمبر علیه السلام د تیک نه بار روکړه عمر هغه باندې واپس تیک ته مدن نه کاوه بس بار خبر هم دغه گورنر خره چې د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه رااله د په دور کې گورنر خو د خپل خوخه کوله نو یو ځل یو صحابي له لزره درهم په انعام کې ورکړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته اطلاع ورسېدل نو فورا مرګي راغون بس خالد د گورنر نه درکو ویلي خیر د الله د روپې ته د ورته صحابي ولې ورکړي کله د مسلمانانو د مال نه ورکړي نو دیم خنه دي خیانت وکړو او کله خپل مال نه ورکړي نو بیا مې اسراف کړی دی ولې ورکړي بدل کومه او زما خبرم نه مني زه یو سره دې بل څه کوي ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه ته اطلاع ورغله ای بس تعالی اطلاع درولېږله ته د شام گورنر شوی او خالد دې فورا چې اطلاع ضرور سیږي په دغه سات دې د گورنر نه معزول کړ نو قبل سړی کنه نو ممکن چې د مقابله ته ورېدلې او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو بل خبره مو په خلکو کې دا یو پروپاګاندا ده چې دا څومره فتح کېږي نو دا ټول د خالد د برکته کېږي دې ځله د گورنر نه لرکو چې خلکو ته دا اوخیمه چې دا څومره فتح کېږي دا د مسلمانانو د طاقت او جن کېږي خالد جمدی او کومړي دا فتح وکړي دا مې د ارمان دی نو دې میدان جنگ کې ولاړ میدان جنگ کې ولاړ چې او ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه راغی د عمر را لګل څه حکم دی وی تا چې د صحابي د الله روپے ورکړي دي دا خپل مال ورکړي دي اګه د مسلمانانو وی دا مې خپل ورکړي دي نو عمر خو دې اسراف دی ولې کړی دی وی زما په مال او زما په پیسو ورکول زه خو پیغام عمر پیسو خپل مال پیسو زما مال سره عمر څه کار یو صحابي دی ما ول خپل پیسې ورکړي وی خماته خو کې دا گورنر نه معزول کا ډیره خبره چې معزوله مې ډیره خبره نو یو خاص ټوپه به دا گورنر په سر وا هغه ټوپه دې لری کړه دا ټوپه راکم دا ټوپه ول پکې راوغه سر نه توک نو سوي وی الحمدلله هغه گورنر ته شو وی الحمدلله وی اوس پورې جنگیدم د مسلمانانو مخ کې به جنگیدم اوس چې جنگیږم د یو سپی په حیثیت به جنگیږم مخکې به د جرنیل په حیثیت جنگیدم اوس به د سپی په حیثیت جنگیږم خو جنگ نه څوک نشي وکړي یا ډېره موده پس راغی مدینې منورې ته چې مدینې منورې ته راغی نو د عمر فاروق رضی الله عنه سره ملاقات شو د عمر فاروق رضی الله عنه ورته وویل چې ګورې خالد مونږ خو د ګورنر نه لرې کړې خو په دې خیال نه چې په تام څه شک و یا د خیانت شک مو در باندې خو زه دې قول د دنیا ته دا ښیم چې ګورې که خالد یا بل صحابي جمدي وي وکړي دا فتح او دا نصرت د الله په اختیار کړي دا به الله مسلمان له ورکړي نو دې بیا په مدینه منوره کې د هغې نه پس د جهادونه کوي نو اخره کې چې دې کله مړ کېده که نه نو ده به جړل یو ځل په بستره باندې پروت دی بیمار دی او جاوي چې ورته وی خالد ولې جاوي وی جاړم په دې چې ساره نه په خپل کټ کې خېږي په دې جاړم ولې ته په دې خپې وی او په دې خپې مفسوس دا دی چې زما دا سا د جهاد په میدان کې وتې دې جهادونه مې وکړل واقعي د یو نیم سلو نه زیات جهادونه لیکن خپه په دې چې میدان جنگ کې او د جهاد په میدان کې مې د سا د وتو نصیب نه په خپل کټ کې رانه ساتېږي او یو د وجود کې دوه ګوتې ځای داسې نو چې په هغې د غشي یا د نیزې یا د تورې داغ دي دوه ګوتې ځای پکې داسې نو ټول وجود یې زخمي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د سره کوم محبت و یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لېږلی وی لاړ چې د صحابو نه زکات راغونډ کړه راوړ وی صرف درېو کسو زکات رانه کړه باقي ټولو راکړه او یو ستا تره حضرت عباس رانه کړه دویم خالد ابن ولید رانه کړه او دریم ابن جمیل یو صحابي دی هغه رانه کړه نبي علیه السلام وفرمایل وی د عباس زکات په ما دی ابه زه در کوم دوچن به در کوم ځکه چې نبي علیه السلام د هغه نه د 2 کالو زکات پیشکي اخیستی او د خالد غریب نه تاسو څه غواړئ
هغه نه زکات مه غواړئ. د هغه خو چې څومره مال دی او سامان دی ټول جهاد ته وقف کړی دی، هغه سره دې څه چې تاسو ته زکات غواړئ. او دا درېم صحابي ابن جمیل دې خو ډېر زیاتې او ظلم کوي، الله مالدار کړی دی زکات نه ورکوي، دا خو زیاتې کوي. نو ګوره وی خالد ابن ولید چې څومره سامان دی، که اس دی، که توره ده، که زغره ده، که نور څه دي، وی ټول جهاد کې د الله په نوم وقف کړي دي. نو غواړئ ته څه؟ دا ډېر عظیم المرتبه، ډېر عظیم مجاهد او دا نبی علیه السلام ډېر نږدې ملګری پاتې شوی خالد ابن ولید، او دومره بهادر انسان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله ورته د سیف الله لقب ورکوي. سیف من سیوف الله، د الله د تورو نه توره ده. او زه اکثر طالبانو ته هم دا خبره کوم چې همدې پر خپل کټ ټولي کې ولې مړ شو، دې میدان جنګ کې ولې شهید نه شو؟ د هغه خدا خوښه وه چې د میدان جنګ کې شهید شم. او د سلو نه زیات جهادونه یې موکل، دا ولې؟ زه نبي علیه السلام مبارک او د توره ویلې، د توره چې توره یې ورته ووایي او کولو توره یې ورته ووایي، نو د پیغمبر توره او د الله توره بیا ماتېږي نه. د انسان د اوسپنې توره به ماته شي، خو د الله او د رسول توره ماتېدو والا نه ده. پیغمبر علیه السلام ورته د الله توره ویلې ده، دا په جنګ کې نه ماتېږي، ځکه په خپل کټ پوزي ته څه وختله. نو زمونږ پښتانه وایي موږ د خالد بابا اولاد، اوس به دا نسب وګورو چې واقعي موږ د خالد بابا اولاد یو که نه یو. نو خالد ابن ولید په مدینه منوره کې وفات شوی، نسبا پښتانه د خالد ابن ولید اولاد نه دی نسبا. او یو څیز شته هغه دا چې پښتنو کې چې په رښتینې پښتون نو هغه کې بهادري وي، دا حقیقت دی. ځکه همیشه پښتنو هم جهادونه کړي دي، په دې وطن کې پښتنو جهادونه کړي دي. محمود غزنوي رحمت الله علیه چې په دې علاقه راغی نو د پښتنو یې مرسته کړې دي، ورسره جنګ کړی دی، جهاد یې کړی. د سیکانو په مقابله کې دې پښتنو جهادونه کړي. په تحریک ازادۍ کې چې کوم وخت انګریز د دې وطن شړنه شړلی شوی دی، نو پښتنو پوره جهادونه کړي. زموږ علماو تاسو پښتنو مشرانو ټولو په شریکه ښه مضبوط جهاد کړی دی. باباجي صاحب رحمت الله علیه ته وګورئ کوم ځای کې پروت دی، دا خو د انګریز د جهاد د وجې نه مومندو ته تللی او په مومندو کې د هغه قبر دی. او باباجي صاحب رحمت الله علیه سره چې کوم خلک وو هغه هم ټول پښتانه مجاهدین. دا چې تاسو وینئ ځای په دې اوږده اوږده قبرونه چېرته ښکاري، غټ غټ قبرونه، نو دا غټ غټ قبرونه دا نه چې دا پکې یو سړی خاص دی، دا چې د جهاد کې ملګري جهاد کې چې د مسلمانان شهیدان شوي د هغې بیا یو قبر ایستي یا په یو ځای ښخ کړي وي، نو په هغې باندې یو اوږد سرې جوړ کړي، نو دا ځکه دا یو قبر ته جوړ شوي وي. دا نیموړی بابا تاسو تاریخ وګورئ، د نظام د محمود غزنوي ملګری رحمه الله د هغه زمانه کې راغلي، دلته جهاد کړی دی. او بیا دغه ځای کې سره د ملګرو شهید شوي دي، نو دا دی کې قبر یې ورسره ملګري. نو پښتنو په هر ځای میدان کې د حقیقت دی د باطل مقابله کړې ده. انګریز که خدای پاک ایستی دی، دا بېله خبره چې نوم پکې د بل او د بل کېږي. زه اکثر دا خبره کوم، وایي پلانکي د پاکستان د ازادۍ تجویز پیش کړه او پلانکي پکې خوب ولید او ملک آزاد شو. مې دا جو په خوبونه ازادېده، په خوب ملک ازادېږي یا په سوچ وي د فلانکي سوچ پیش کړه. زه خو به زرګونه سوچونه پیش کړم، نو زما په سوچ خو ملک نه ازادېږي. تاسو تپوس وکړئ زموږ مشران وګورئ، شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه، مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه، عبید الله سندي رحمت الله علیه، دا تاریخ ته د علما وګورئ، قسم په الله چې حیران بشئ. یو مورخ لیکي، یو انګریز مورخ، وایي دغه زمانه کې زه روان یم، وایي په هندوستان کې دلین روان یم، وایي یو اونې پورې د یو عالم وجود ته لرې شوی دی، شهید پروت دی. او دا علما به صاحبه د خنزیر او د سور په سرمن کې بند کړل او ټکونه به تیر کړل او بټو ته به د اور بټو ته د کیونې بټو ته به یې غورځول. دا علماو او د پښتنو تاریخ په دې قربانونو ډک پروت دی. نو که څوک وایي چې پښتانه د خالد بابا اولاد دي، نو زه دا به نسبي نه، دا به روحاني اولاد دي. لکه څنګه چې هغه کې بهادري وه، دارنګې پښتون خو چې سوچه مسلمان پښتون وي هغه هم بیا بهادري. په بهادرۍ کې، تحریک ازادۍ کې، د علماو شاته ودرېدو کې، هر مقام کې، په میدان کې وتو کې الحمدلله د پښتنو یو تاریخ شته دی. خو دا نه چې نسبي د خالد بابا اولاد دي، نه نه نسبي ما ته پته نه لګي، که بل چا ته پته لګي، چا ته تاریخ باندې وي به، خو روحاني موږ دا دعوه کوو، موږ مسلمانان الحمدلله دا دعوه کوو. ګوره څومره زموږ خلک چې عبادت کوي بدني، دا ګوره بل قوم نه کوي. تاسو لاړ شئ سند ته ولاړ شئ او د نورو علاقو ته لاړ شئ، دا تبلیغ والا اکثر دي، هغې ته تپوس وکړئ، یقین وکړه چې په روژه کې هغې ودونه کوي. روژه پېژنئ نه چې ډېر خلک دې باندې کې روژه پېژنئ نه چې زه روژه نیسم. د خدای فضل دی، زموږ پښتانه ښې روژې نیسي، د الله فضل دی. یو څیز چې موږ لږ کمزوري چې مالي عبادت کې بیا موږ نه یو شوي، مالي عبادت کې نه یو شوي. هغه خلک په مالي عبادت کې تکړه دي، او بدني عبادت کې که جهاد دی، که هغه مونځ دی، که هغه روژه ده، که هغه بل عبادت دی، هغې کې پښتانه بیا تکړه دي. خو چې یاره پښتنو سره سوچه مسلماني وي، ګورې دا پکې شرط دی، سوچه مسلماني چې وي پکې الحمدلله موږ پښتانه یو، موږ سوچه مسلمانان یو.
زمونږ د خالد بابا نه کې د هر صحابي اولاد یو. مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم روحاني اولاد یو. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایي هر تقي هر پرهیزګار سړی او هر پاک انسان دا وي زما اولاد دی. بهر کیف صحابه کرامو چې څه قربانۍ کړي دي نو الله دې د هغې د هغې په آخرت کې په جنت کې بهتر اجرونه نصیب کړي ځکه چې دا د هغې ژوند د قربانونو ډک دی. قسم دې کور پرېښودی دی. نبي علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه یو صحابي ول راغی وایي د الله رسوله وایي ما له هغه خپل کور خو د کافرو نه وله کړ ځکه چې دې هجرت کړی و مدینې منورې ته نو کورونه ترې پاتې شو هغه کورونه کافرو قبضه کړل. اوس خو مونږ مکه مکرمه فتح شوه نو ته مهرباني وکړه زما هغه کور دی هغه له راکړه. نبي اسلام مبارک ورته اشاره وکړه دې خوا راشي غوږ کې ورته پټه خبره وکړه. صحابي روان شو بس ټیک شو دي. صحابي چې تاسو وکړو وایي حضور پاک مبارک درته څه وایي وایي ما ته یې وایي چې د کوم کور دی د الله په نوم پرېښی دی او هجرت ته کوې تپوس یې مه کوه. مې چې بلکل یې نه کوم. هغه کورونه بیا هغوی واپس راغلل مکې مکرمې ته فتح یې کړه. نبي علیه السلام مبارک چې کوم کورونه د الله په نوم پرېښي دي بس پاتې مې غواړې نه غواړم اسم نشته. کورونه پاتې ځمکې پاتې پیسې پاتې بچي قربان ځکه خو الله صفت دی په قرآن کې والذین معه اشداء علی الکفار د کافرو مقابله کې سخت رحماء بینهم یو بل سره شیر و شکر رحماء بینهم. افسوس دی نن زموږ مسلمان کافر پرېښی دی خپل منځ کې سره یو بل باندې سختي کوي یو بل سره ظلم کوي. اخرت خو یې د ځمکه خو یې رل چې ځمکې له بمځو تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. پیغمبر ته ورته ګورئ هر وخت په رکوع په سجده پرتې او د الله فضل د الله نه غواړي. او دا مثال تورات کې د دې ذکر دی دا په انجیل کې هم ذکر دی. نو صحابه بهتر مخلوق دی د الله د نبي علیه السلام صحابه ځکه د حضور پاک بل خدمت یې کړی. د نبي علیه السلام نه په دې سینو غشي تنبولي د نبي علیه السلام مبارک نه په تورو باندې په خپلو سینو د تورې غزارونه تنبولي او دا زموږ دین خو چې مونږ ته رسېدلی دی خو د هغوی برکت دی. الله دې مونږ هم د هغوی په نقش قدم روان کړي او پروردګار دې زمونږ هم د دواړو جهانو خیر نصیب وګرځوي. که یو سړی حج ته لاړ شي او په ده دلته قرباني واجب وي دی به دلته قرباني کوي او که نه به کوي. د دې داسې مسله ده دا لږه اوږده خبره ده. یو سړی چې حج ته ځي نو دې کې دې ځای نه لاړ شي نو څوک مدینې منورې ته د حج نه مخکې ځي او څوک پرې وروسته دي. نو چې کوم سړی مدینې منورې ته د حج نه مخکې ځي نو د هغه دا قاعدې چې دوی څنګه مکې مکرمې ته ورسېږي نو دوی یو ورځ به تېرې کړي نو په درېیمه یا په څلورمه ورځ باندې دوی فورا دیږي مدینې منورې. نو بیا مدینه منوره کې د ده 8 ورځې پوره کېږي نو بیا واپس راشي مکې مکرمې ته. نو دې کې د دې ځای نه لاړ مکې مکرمې ته او د مکې مکرمې نه بیا لاړ مدینې منورې ته او د مدینې منورې نه واپس راشي مکې مکرمې ته. نو چې د مکې مکرمې ته د مدینې شریفې نه واپس راشي نو که د ده او د حج دروازو په منځ کې رکوټ یې غوندې پراخه وي چې کوم انسان د قیامت لویه ورځ د حساب کتاب میدان او الله ته مخامخ کېدل الله ته پیش کېدل دا ځان ته رامخکې کړي او د دې په زړه کې یره راشي غیبت راشي دا د انسان دپاره لویه کامیابي ده. د قیامت ورځ او حساب کتاب او د هغې مقصد هم دا دی چې انسان په دنیا کې نیک عمل وکړي دی په دنیا کې الله یاد کړي او د الله نه غافل نشي. زمارونو دا د انسان فطرت دی چې یره د انسان په سر وي نو دی ټیکي او که یره نی نو انسان خو څه کوي چې د څاروي په سر هم یره نی نو دی بهتری. هغه څاروی چې ګوره بعضې څاروی وایل کوي په هغه خپل مالک یرولي نو چې هغه مالک ورته را مخامخ شي نو د هغه نه رستو کېږي او چې د مالک نه بغیر بل څوک ور مخامخ کړي نو ښکرې ورته اړه نه کړي. د څاروي په زړه کې هم چې یره یې دی ټکي چې یره نی دی بېسری. دغه رنګې د کومو بچو په زړه کې چې د مور او پلار یا د سکول د استاد یا د دیني استاد یری دی په ادبي او د کوم ماشوم په زړه کې چې د مور او پلار یا د استاد د مشر یره نی دی بېسری. روح انسان هم داسې دی که د ده په زړه کې د قیامت دروازې یره وي چې الله به ما نه تپوس کوي حساب کتاب به را سره کوي ښه کوم که بد کوم دا ټول به د قیامت په لویه ورځ راته رامخکې کړي دی به په ادب وي دی به ټیکي دی به د الله نه یریدونکي پرهیزګار مسلمان جوړیږي. او که په زړه کې د الله یره نی د قیامت خبرې ته توجه نه ورکوي د قبر عذاب الله ته ودرېدل هېڅ قسمه یره یې په زړه کې نه دی به بېسری د هېڅ پروا به ني
دی بنا الله یادوي نه به د شیطان نه ځان ساتي. نو د کامیابۍ نښه د الله په نزد د کامیابۍ نښه د جنت د رسېدو نښه د الله د رضا نښه ده چې ځان به بېسره نه جوړوي. قیامت به نه یېری، د قبر عذاب به نه یېری، الله به نه یېری، حساب او کتاب به نه یېری. دا به تا یقیني کې دا ټولې خبرې مخکې را روانې دي، زه ورسره مخامخ کېږم. ګوره لوی لوی صحابه کرام دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څومره د لوی مرتبې خاوند دی، لیکن د الله یره په زړه کې دومره پرته ده چې سړی حیران شي. یو مرغۍ یو باغ کې ګرځېده او توکونه یې وال. حضرت ابوبکر صدیق فرمایي یاره توک کې دا مرغۍ هم زما نښه ده. چا ورته وي ته خو د نبي علیه السلام جلیل القدر صحابي یې او د جنت زیر ستا متعلق شوی دی، الله ته خوښ یې ډېر زیات، نو ته د مرغۍ امید ولې کې؟ یاره وایي که دا مرغۍ مړه شي، مرګ وله راشي نو ختمه به شي. او زما څه پته لګي که د الله قهر را باندې راغی او د خدای غضب ونیوم نو بیا ما له ختمېدل نشته. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دومره د الله نږدې صحابي دی، د پیغمبر علیه السلام نږدې صحابي دی، الله ته خوښ بنده دی. د یو ډکي یو ځل راواغېست راکوټې غوندې ټکې هغه یې راوچت کړ، وایي دا ټکې ما نښه دی. چا ورته وي یو ډکې وی او که دا اور کې وغورځېږي نو لوقړه به شي، لمبه به شي، ختم به شي. خو که زه د جهنم اور ته ننوتم او الله راته په قهر کړي نو بیا وله ختمېدل نشته. زما وروڼو دقه اصلي د کامیابۍ شی همدا دی، اصلي د کامیابۍ دی چې زړه کې د انسان بې سرتوب نه وي او د انسان په زړه کې هر وخت د الله یره او د الله فکر وي، دا د کامیابۍ نښه ده. حضرت عمر رضی الله عنه د مدینې شریفې په کوڅو کې سره د دې نه چې بادشاه او د مدینې شریفې په کوڅو کې به ګرځېده، د خپل رعیت او د خپل قوم او د خپل ملت خیال به یې ساته. یو ځل ګوره د الله یرې ته د مدینې شریفې په لاره روان دی او ګورې نیمه شپه ده، نیمه شپه یو ځای کې د جړه اواز واورېده، ماشومانو جړه دی، ملګری ورسره دی. ملګري ته وایي ته راځه، دا ته د مدینې شریفې نه بار ځنګل علاقه ده. چې ورغی هلته اوس ماشومان دي جارې اور بلیږي. یو ګوډی ښځه ورسره ناسته ده او ماشومان دي ورسره. حضرت عمر ته تپوس کړې رضي الله عنه وایي دا ماشومان ولې جاړي؟ وایي دا وږي دي وږي. وایي چې وږي دي نو دا خوراک کې تا په دې اور باندې ښودی دی نو تا وله زر ورکړه که نه؟ وایي په دې کې خو خوراک نشته. وایي د کټوۍ کې د سا ټولې دي، وایي اوبه دي او کاڼي دي پکې. وایي په اوبو په کاڼو څه کوې؟ وایي دا ماشومان پرې غولومه، دوی مې په تمه کړي دي چې دله څه پخومه، نور خو څه شته نه. نو په دې تمه باندې که د دوی دا جړه لږه غلي شي او دوی له خوب ورشي، هسې خو راته جالي نو په دې یې غولومه. نو دې ورته وایي چې څه د مسلمانانو بادکاله ولې نه راځې؟ بیت المال نه ولې نه راځې چې دا ماشومان درڅه جالي او چغې درته وایي او خیمه یې د شپې لګولې ده؟ وایي د قیامت ورځ به یې د عمر ګریوان او زما بلا شي. بس داسې وبوګنېده ویرېده. وی ترور عمر ده نه ته خبر دی، خو چې ته خبر کې او بیا صدر نه کړي نو د الله دربار کې به د قیامت پر ورځ راکاږي. نو چې ته خبر نه کړې نو اده نه ته خبر دی. وی چې زمان نه ځان نه شي خبرولې بادتۍ ولې کوي؟ چې دی بادشاه وي نو ما نه به ځان خبروي، ګرځي به. غلام ته وایي شا به رامنډه که دی خو یې پېژنده نه چې دا عمر فاروق دی. لاړ بیت المال ته او دغه ځای نه یو بوجۍ را ډکه کړه، اوړه او ستوان او کجورې او څه هغه زمانه کې چې کوم خوراک دی هغه یې پکې واچو او بوجۍ یې ډکه کړه او خولې یې وله وتړله. هغه غلام ته وایي نوکر ته وایي دا را په شا کړه. غلام ورته وایي صاحب نه دا به زه په شا وړم، ما ته یې را په شا کړه. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي نه ته زما نه ډېر مضبوط یې او نه د ثواب زمانه زیات وخت دی. وایي نه صاحب دا خبره خو ټیک ده خو ته بادشاه او زه غلام یم او پیټې وړل د غلام کار د بادشاه کار نه دی، دا به زه وړم. وایي د قیامت پر ورځ به زما پیټې څوک وړي؟ اوس خو به دا پیټې څه یو څه خو د قیامت پر ورځ به یې څوک وړي؟ یوړی شي که د قیامت پر ورځ زما پیټې وړی شي نو دا هم یو ته، که د قیامت پر ورځ نه شي وړی نو زه خپل پیټې او ته خپل نو بیا به دا زه وړم. وایي د قیامت پر ورځ ستا بوج نه شم وړی. وایي را په شی که ګوره امیرالمؤمنین ته بادشاه د مسلمانانو ته هغه پیټې بوجۍ مې ور په شا کړه. نو چې کوم سړی د بوج د وړوني نو هغه ته شی وړل ګران وي که نه. وایي دا بوجۍ درنه وه. وایي قسم د اوس هم هغه منظر مې په دې سترګو کې دی چې د خپې به یې کږې وږې تلې راتلې. وایي په ډېر تکلیف یې هغه بوجۍ یې وړله او د هغه ښار نه بار د هغه بوډۍ د خیمې خوا کې وغورځوله.
وی ما ته وی شابه دا کتره وینځه اوبه پکې برابر کړه چې د ماشومانو له خوراک برابر کړو. وی کټوۍ مې برابر کړه، په هغه کټوۍ کې د زیتون تیل واچول، اوړې پکې واچول، کجورې مجورې پکې واچول چې تالوا د ماشومانو له وخت. وی اور هم بلاو، اور نه بلېده، مړ شو راته. نو یې مې چې صاحب دې خوا شه چې زه دا اور بل کړم، ډېر اخوا شه دې اور ته ګرمي ده چې دې خوا ته لوګی دی. وی ما ورته وی چې دا لوګی دی او د قیامت لوګي سره به څه کوو؟ او ما ته وی چې دا اور د دې نه خو مې خوا کوې، خو د قیامت اور سره به څه کوې؟ وی قسم دی هغه اور له به پوکې ورکو. وی اوس هم زما هغه منظر په دې سترګو کې دی چې د هغه د هغه جڼې ګیرې نه به د هغه د اور هغه لوګي پورې را پورې ورته راوته او د لوګي د لاته دا سترګې د اوښکو نه ډکې وې. وی هغه الوی په ښه کړه او تیاره یې کړه او هغه ماشومانو ته یې کېښوده. وی ما ورته وی صاحب زه چې ځو، نه وی صبر وکړه دا ماشومان مړو. دا ماشومان یې په خپل لات باندې ماړه کړل. بیا مې صاحب زه چې ځو، وی صبر وکړه دا ماشومان په جلا مې لیدي دي چې دوی په خندا چې نو هله به ځم چې د قیامت پر ورځ دا بوډی ما د الله دربار کې راکاږي چې زه خو الله ته کم از کم دومره ویلی شم که نه. وی چې ماشومان مالو شو، یو بل سره په خندا او په لوبو شو. نو یې مونږ را روان شو. نو یې بیا ورته عمر فاروق هغه بوډی ته وایي چې بوډی تار له بیت المال ته راشه امیرالمؤمنین ته چې تا له پرې وظیفه مقرره کړم. نو بوډی ته خو پته نه، هغه خو وایي چې دا به هم لکه د ایران او د روم د بادشاهانو پتان باستی ما به یا توک ور پرېږدي یا نه. وی بادشاه ته به ما توک پرېږدي. وی ته راشه تر وویل ته به زه موجود یم، خدای به خیر کړي. نو چې را روغتېدو نو هغه بوډی ورته دعا وکړه، وی بچې وی د بادشاه سره ته مناسب یې، عمر مناسب نه دی. وی خدای دې عمر د بادشاه نه لرې کړي او تا دې الله د هغه په سره کړي. همدلته دعا کوي. وی روان شو دی، سهار وختي بوډی مجلس ته راغله. دربار لګېدلی دی. څه دربار به و؟ مسجد نبوي کې به دقسې په مطلع پازه ناست و، صحابه به ورته ګېټ چاپېره ناست وو، د خلکو فیصلې به یې کولې، دا دربار و. بوډی راغله چې څنګه رانږدې شو، تپوس یې کړه امیرالمؤمنین کوم ځای دی؟ دا په مطلع کې ناست دی. چې رانږدې شو ویې کتله خو د شپې دی، بس پوه شو چې دا خو مخه هغې دی چې بېګا پې ما بوج راوړی دی، ما له اور بل کړی دی، پوکې لوګي ته والي دي، زما ماشومان یې ماړه کړي دي، اته نه سزا ده نه کي. او د عمر فاروق ډېر روب او دبدبه وه. بوډۍ زر خوشحال رسته شوه، صحابو ته یې راوینځې را مخکې کړې. ورته یې وایه ته ورورې چې ته دې مقصد دی؟ وی ګوره کوي زه خو یې ټولو نه مخکې دا معافي غواړم چې بېګا په تا ما څومره زیاتې او څومره ظلم کړی دی. وی نه بوډۍ معافي مه غواړه، دا ستا حق و، ستا د بچو حق و. وی یو خبره درته کومه، اوس چې د قیامت په ورځ د الله په دربار کې ودرېږي اوس به کوې، په دا راته ووایه. د قیامت په ورځ کې د الله دربار کې تا ودرېږم نو عمر به د دې ګریوان نه رانیسم او الله ته به یې مخامخ کوم. اوس به څه وی؟ اوس به وایم چې یا الله په مخ د ځمکه که ما انصافدار او عادل انسان لیدلی دی نو هغه عمر فاروق دی. او خدای زه د دې خبرې ګوی کوم چې په نیمه شپه زما وږي بچي یتیمانان به چې ماړه کړي دي او په دا خپله شی وله بودی راوړی دی. د بیت المال نه یې ورته مستقل رزق مقرر کړ، میاشت په میاشت تال او تا به کې ورته تنخوا به میلاویږي راځي به. دا د الله یری ګورې، د هر چا دا کوږه او دا پسته او نرمه بستره کوتی، د هر چا خوب خوښې. یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کې روان دی، بار ووت، چکر به یې لګو داسې باروبار. یو خیمه لګېدلې ده او د هغه خیمې نه د فریاد اواز راځي، فریاد داسې زبیرګي ته راخېږي. ملګري ته وایي ته راځه، داسې معلومېږي لکه چې د خیمه کې څوک مریض دی. چې ورغلل یو کلی دی په خیمه کې دننه بار کېږي او په ډېر لوی تکلیف دی او ځان ته یې ډېوه او شمه بله کړې ده. سړیه څوک یې؟ ویې میلمه یم. دلته څه کوې؟ بد شپه را باندې راغلې ده او دې خیمه کې دا مې دلته خیمه لګولې ده. وی دا فریاد او دا زبیرګي چې ورم داسې شی دی. وی دا زما کور والا بیماران دي په دې خیمه کې دننه دي. څه تکلیف دی ورته؟ وی د ماشومانو د پیدایښت بیماري ده. نو وی څوک ورته شته؟ وی څوک نشته. وی د خوراک مراک څه انتظام؟ وی هېڅ نشته، مسافر یم، غریب یم، مسکین یم. دې خو یې نه پېژن، کور یې منډه کړې، کور ته لاړ. بیبي ته وایي ښځې د خوب یې راپاڅوله. وی د الله د رضا دپاره به یو خدمت وکړی شي. د یو مسافر او د یو بېکته او بېڅوکه خدمت دی. اوس د شپې ښځه وښکل دا په خبره نه ده، دا خدمت به وکړی شي، ګوره الله به دله جنت درکړي، الله به د جهنم د اور نه وساتي. او چې د یو مسلمان تکلیف دې پورته کړه نو د قیامت په ورځ به الله ستا نه ډېر لوی تکلیف پورته کړي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي که نه حدیث دی، چا چې د یو مسلمان نه د دنیا یو رکوټې مصیبت لرې کړه، د دې انسان نه به الله د قیامت د ورځې غټ مصیبت لري. نو بیبي ورته وایي امیرالمؤمنین چپ څه شوی دی؟ چا به وایه د آخرت د ثواب او د الله د رضا کار دی ته ما ته
حدیث بیانې ملتونه راته کې کل څه شوي در راته وایه وی دغسې د دې ښار نه بار په خیمه کې یو مظلومه ښځه غریبه بېکته بېتوکه مسافره او د وړو د ماشومانو د پیدایش تکلیف تېول وی شابه ځای ځو وی چې سامان ځان ته راواله کې انسان له څه ورکول غواړي دغه وخت هغو زنانه وزر یې سامان مامان برابر کړ او په منډه لاړل چې څنګه لاړل خیمې ته ورورسېدل ګوره د بادشاه ښځه ده او د کوم بادشاه د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه بیبي ده او د دایي خدمت ته یې یعنې دغه ځای کې ډېرې نورې ښځې به وي چې هغې ته یې ویلې وي چې یو ښځه هله شا به راله رافاته وه چې بویه ځو ویلېږو نه د خپلې ښځې نه د دایي خدمت اخیستل او چې د مسلمانانو بادشاه وي روح وایه استاده هغه چا هغه څوک دا کار کوي چې په زړه کې د الله یری چې په زړه کې یره نه داسې څوک کولی شي نشي کولی نو اصلي ته وایي وروره بار راوده وی ولې وی ما دا کور والا راوستل چې ستا د دې ښځې خدمت وکړي وی ښه سړی یې بار راوویسته عمر فاروق خپله بیبي وردننه کړه ښځې له هغه وخت سره چې څه ګرم خوراک پکاري یا بل څه پکاري هغه انتظام یې ورته برابر کړ او عمر د هغه کلي ته رابار ناست په خبرو اترو نه لیکن د هغه ښځې الله ماشوم ورکړه هلک نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ښځې بیبي اواز وکړه وی امیر المؤمنین مبارک ته شه تا دې مسافر ورور له خدای پاک زوی ورکړ او چې دی ورته وي چې امیر المؤمنین مبارک سه شه نو سړی په رپېدو کې وي ښه ته عمر فاروق امیر المؤمنین یې ویاو وی دا ستا بیبي ده ویاو وی صاحب موږ معافي غواړو ما نه خو که نه غلطي او هلته په خیمه کې په ښه د هیبت راغی چې ښه د عمر راغلی د بار ناست دی د هغه خو یو نوم یو دبدبه وه او په ښه د هیبت راغی چې ښه د امیر المؤمنین ښځې له ما د دیتوب خدمت وکړه نو ګوره پیدا پکې دومره شوه چې په هغه ښځې دومره هیبت راغی چې د هغه هیبت سره خدای پاک هغه مکمل جوړه کړه د ماشوموالي د ماشوم د کېدو نه پس چې نور کم تکلیف وي د هغه هیبت سره الله د هغه نور تکلیف ته خلاصه کړه سړی ورته په پښو پرېوت صاحب معافي غواړم ما په زما ښځه دې مړه وې خو چې تا بیبي د هغې خدمت نه وې کړی زما ښځه دې مړه وې خو چې تا والا خدمت نه وې کړی وې نه د قیامت په ورځ به څه کو د الله دربار کې چې الله ته زه مخامخ ودرېږم او ما نه الله تپوس کړی چې دغسې د مدینې په قرب و جوار کې یو ښځه په خیمه کې پرته وه د هغې څوک نو او بېکته او مسافره ښځه وه ما به الله له څه جواب ورکوم سهار وختي به بیت المال ته راشي چې ستا دپاره ستا د ماشوم دپاره مونږ ته نه کو وظیفه مقرر زړه کې د الله یری حضرت حسن رضی الله عنه فرمایي حضرت حسن وی زما د قطنګ د جمعې ورځ وه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته مې کتل نو جامو کې تحفې لګېدلې نو ما هغه ټوکړې وشمېرلې 12 ټوټې ورته لګېدلې 12 ټوکړې او یو ځل یې جامه شلې ده نو درزي له یې ولېږله ویې دې ته یو ټوکړه واچوه نو هغه درزي ورته نرمه پسته ټوکړه واچوله نو چې دله یې جامه راولېږله ویې دا خو یې ورته نرمه اچولې ده واپس یې ورولېږله ویې ځکه مضبوطه کپړه ورته واچوه او خپلو عاملانو ته وزیرانو ته ګورنرانو ته چې کله به یې لېږل نو دا به ورته نصیحت کو چې ګورې ته خو لاړې د پلانکې علاقې ګورنر مې کړې خو ګورې نری جامې به نه اغوندې غټې به اغوندې معده ډوډۍ به نه خورې د کلک وړو ډوډۍ به خورې دوه شو او درېیم دا دی چې په ځان به څوکیدار نه مقررې چې هر وخت مسلمان اجت او تا ته را رسېدی شي څوکیدار به نه مقررې نو په بصره کې یو ګورنر مقرر کړی عیاض یې نوم د هغه متعلق یا شکایت وکړه چې ځان ته څوکیدار مقرر کړی دی چې کله یې خوښي ځان ته خلک پرېږدي او چې کله یې خوښه نه پرېږدي محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ولېږه چې لاړ چې پوره تحقیق وکړه بیا ماله راشي هغه لاړ چې معلومات یې واخېستل راغی امیر المؤمنین خبره رښتیا ده ځان ته څوکیدار مقرر کړی دی چې کله یې خوښي خلک پرېږدي چې یې خوښه نه پرېږدي وایي ډوډۍ یې څنګه ده وایي د معدې ډوډۍ خوري وایي جامې څنګه ده وایي نری باریکه جامه اغوندي سوال جواب یې پته وایي تمام معزول پرې راکړي د ګورنرانو یې مات کړ بل ګورنر یې مقرر او چې مدینې منورې ته یې راوسته ورته ویې ښه ته د مسلمانانو ګورنر یې مسلمانان به غټې جامې اغوندي درنې او ته به نری د ریخمو نری باریکې جامې اغوندي مسلمانان به هغه وړه خوري او ته به د معدې ډوډۍ خورې او تا ته د مسلمان چې اجت شي نو تا څوکیدار به ولاړ کله به یې پرېږدي او کله به یې نه پرېږدي ته ما د ګورنرۍ نه مات کړې او اوس به داسې کوې چې نری د شړی جامې یې وله ورکړې دا شړی دي که نه دا ویښتو واله هغه سړی ګرۍ ځکه خو د ویښتو وي که نه 2 څادره یې ورکړه دا واغونده رافرې جامې د لرې که او ګډه کیله یې وله ورکړه او کونټه یې ورکړه ویې لاړ شه صحرا ته او دا ګډه کیله تروه یو میاشت په سترګو نه وینم چې د وجود نه دا قبر وباسم ته به د قیامت په ورځ الله له څه جواب ورکړې او عمر به خدای له د قیامت په ورځ ته جواب ورکړي چې د بصرې والي یې هغه ته مقرر کړی دی چې د قوم جامه یو شان وره د بل شان ده د قوم ډوډۍ یو شان وره د بل شان ده او ځان ته څوکیدار مقرروي
نو خپله 12 ټوکړې به په جامه کې. حضرت حسن رضی الله عنه فرمایي ما وشمېرلې 12 ټوکړې ورته لګېدلې او ټوله شپه به د الله تعالی عبادت ته ټوله شپه جلل به. او چې کله به پېشمنې شو نو بیبي او د کور خاوندان به پات کړل. وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. دا آیاتونه به لوستل او ټول به پاتولي پاتې د تهجد وخت کې چې تهجد وکړي. مصر چې کله پته شو شام او د مصر د علاقې نو د مسلمانانو هلته کې کوم والي دی ګورنر دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عمرو بن العاص رضی الله عنه. عمر فاروق رضی الله عنه په تطوال جواب ولېږه چې صاحب شام ته راشي. شام د مسلمانانو په قبضه کې راغی او شام پته شو. شام خو بیت المقدس پکې لوی جومات دی او د ډېرو پیغمبران او یا پکې پیغمبران دفن دي او د مسلمانانو د پاره لویه خوشحالي وه چې زمونږ قبله اوله فتح شوه او د مسلمانانو په قبضه کې راغله. نو عمر فاروق رضی الله عنه د ډېرې لویې قافلې سره شام ته روان. په لاره ځي مزل زیات دی او اوښان کم دي. وی دوه کسان په یو اوښ باندې سواره شي. دوه کسان او نمبر به پې سورځي کوي. مثلا 2 میله په یو سوري بل به ښکته رواني چې اوښ هم ستړی نه شي. بیا په 2 میله بل سوري بل به مغار نیولي په لاره به رواني. قافله روانه شوه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ځان سره یو غلام ملګری کوي هلکه ته به ما سره ځې. نو چې په لاره ټینګ د عمر نمبر راځي او کوزیږي غلام ورته امیرالمؤمنین څه کوي؟ وی بس اتته سورېږه اپړې به زه نیتم. وی صاحب ما شرمې ما دې عزته کوې دا خلک به څه وایي؟ زه ستا غلام یم ستا نوکر او خادم یم. نو صاحب تاسو به پاره ناست یې او اوښ به زه تلو زه به د اوښ پړې به ما نیولي. وی نه ته مسلمان نه ته انسان نه څه زه ستړی ته ستړی کېږې زه ستړی کېږم ته نه ستړی کېږې څه. غلام ورسره په جګه ولې وی نه دلته خو ټیک ده چې زه امیرالمؤمنین یم خو د قیامت په ورځ به زه امیرالمؤمنین بیا ګورې نه یم. دلته د مسلمانانو بادشاه یم او د قیامت په لوی میدان کې بیا به زه د مسلمانانو بادشاه نه یم. الله له به څه جواب ورکړو. هغسې چې څومره مزل به عمر په اوښ او پړې به هغه غلام نیولی و هغومره مزل به بیا غلام یې بره په اوښ باندې به تور کړ او پړې به عمر فاروق نیولې. او بس څوک داسې چې خپل نوکر په تاروی باندې سور کې او پړې ده نیولي او یې امیرالمؤمنین عمر فاروق غوندې سړی شام ته ورسېدل. کافي مزل دی. که شام ته نږدې شو د شام یهودیان او عیسایان ټول استقبال لروتی وي او نوم په خلکو اورېدلی چې حضرت عمر د یو رعب او د دبدبې خاوند دی. نو تماشې له هم ډېر خلک راوتي وي چې مونږ د عمر ووینو چې دا لاسین کړی دی. اتفاقا چې شام ته کله داخلېږي قافله دغه وخت کې د عمر نمبر په دې راغلی چې د اوښ پړې به نیسي او غلام به تورېږي. نو عمر فاروق راکوز کړه غلام ته یې برته خو زما نمبر دی. غلام ورته خدای دپاره امیرالمؤمنین دا خو موږ دارې شام ته داخلېږو دا خلک ته استقبال له راوتی دی نو دا خو ډېره زیاته بده خبره ده چې د اوښ پړې تا نیولې زه پرې پازه سور یم. لکه په لار هم دا چل وکړه نو خیر دی لیکن دلته به دا چل نه کړو دا خلک به څه وایي موږ به بېعزته ښکاره کړو دا مسلمانان به ډېر وایي به چې ښه ته دې داسې امیرالمؤمنین دی بادشاه دی چې غلام په اوښ ناست دی او پړې ده نیولې دی. ورته یې وویل ګوره د انصاف کار به کوو بې انصافي به نه کوو. انصاف دا دی چې نمبر زما دی. خلکو هم ورته مینت وکړه زاري ورته وکړه وزیران ټول چې صاحب دا زمونږ بېعزتي ده دا ستا بېعزتي ده د مسلمانانو بېعزتي ده او د خدای دپاره ته تور شه او پړې خیر دی غلام نه بل څوک به ونیسې. ویې داسې کېږي نه. هغه غلام یې په اوښ باندې تور کړ او د پړې نیولې. د مصر په لاره چې کله په شهرا باندې ور داخل شو هلته یهودیان دي عیسایان دي چا کره کتابونه دي ورته ګوري چې یاره وګورو چې زمونږ په کتابونو کې د مسلمانانو د دریم خلیفه د دویم خلیفه د عمر فاروق کوم صفتونه دي چې هغه په دې کې شته او که نشته چې مونږ ته پته ولګي. ځکه چې په پخوانو کتابونو کې د نبي علیه السلام او د هغه د څلورو غواړو ملګرو مکمل صفتونه موجود مونږ ګورو چې دا هغه دی او که نه دی. ځکه دې سیند په هغه صحرا په هغه لویه لاره ور مخامخ وه یهودیان عیسایان یو بل له مبارک وی مبارک دی دا هغه عمر نه دی دا کوم باندې چې تور دی. وی دا مخکې چې را روان دا تاسو امیرالمؤمنین اوښتې وی دا هغه نه دی. وی زمونږ په کتابونو کې چې د مسلمانانو د دویم خلیفه کوم صفت راغلی هغه په دې کې نشته. د مصر بادشاه ورته وی دا د اوښ پړې کې نیولې دا بادشاه دی زمونږ دا چې سور دی دا نه دی د اوښ دا پړې کې نیولې دی چې هغې کتابونو ته وکتل او ده ته یې وکتل وی قسم نه چې همدغه سړی دی د مسلمانانو دویم خلیفه د نبي علیه السلام دویم ملګری هغه همدا سړی دی. صرف د عمر فاروق په لیدو باندې پروردګار د دنیا یهودیان او عیسایان مسلمانان کړل. صرف په لیدلو باندې
بیا چې کله مصر څه ننوت د شام ته سهار له جمعې ورځ ده او په بیت المقدس کې د عمر فاروق د جمعې زده کوي خطبه وویل د دنیا خلک راغلي دی او ناست دی نو د مصر چې کوم ګورنر دی هغه وله جامې راوړې خشته مدېداره ښکلې وی حضرت چې کله ولاندې دا خشته ښکلې جامې واچو لا پاکې مزېدارې مې درې نوې جامې راوړې وی دا ولې وی ځکه یهودیان به راځي عیسایان به راځي د هغوی عالمان او پوه خلک به راځي تا نه به تپوسونه هم کوي او تا کره مجلس به هم کوي نو چې تا قسته جامې چولې سید دا جامې د ټولې ټوکرې ورته لګېدلې دي نو که خبره نه ده ورته یې وی نه وی دا جامې در کوم ځای نه راوړې وی دا سید د بیت المال وی د بیت المال به یو زما دی د عمر دی او که د عمر د پلار دی د قیامت پر ورځ به الله له جواب ورکوم تا خپلې جامې شته چې ما ته یې وبخې وی سید زما خو دا یوه جوړه راټولې مې ده وی د بیت المال مال به ماله نه راوړې زه یو څه وی چې د جامو ته ټوکلې لګېدلې ده خلک به راپورې خاندي زمونږ بېعزتي ده او ښکلې جامې واچوه او ورته څه وایي وی کفا بالایمان زینتن وی د ایمان نه بهترین دولې شی بل نشته دی جامه به خپل کار کې جامه که هر څنګه ده خو چې سړی د ایمان په جامه باندې په غسلخانه کې ووینځلې نورې جامې نشته نو چې هغې ځان له صفا کړې او په غسلخانه کې نچونتې او لږې پوټې اوچماتې کړې وی کې ولې بار راووته د جمعې مانځله بیت المقدس ته لاړ په منبر کېناست یهودیان او عیسایان د دنیا د عیسایانو راهبان او د علماو دا راغلي دی ورته نه ډېر ښایسته تقریر دی او هغوی چې ورته ګوري جامو ته او د خپلو کتابونو هغه لیک ته ګوري چې زمونږ په کتابونو کې د عمر کوم صفت دی هغې ته ګوري نو حیران دي چې لمونځ شو د مانځه نه پس راغلل تپوسونه یې ترې شروع کړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته یو عالم له یو راهب له ډېر په اطمینان جواب ورکړ په دغه مجمع کې چې څومره په زرګاو یهودیان عیسایان پروردګار ټول مسلمانان بس هغه عیسایان او یهودیان چې مسلمانانو ته دین ستاسو درست نه زمونږ دین ټیک دی او داسې زمارونو چې د انسان په زړه کې د الله یره راشي که نه د هغې اثر د انسان په دې مخ او په دې وجود باندې راشي او بیا د هغې اثر په بل مسلمان پرېږدي لکه څنګه چې سړی د انور ته دا شیشه ونیسي که نه نو که ستا تو خیالي په دې شیشه کې د انور هغه شعا راشي نو په دې دیوال باندې چې لګي نو پړق ودرېږي دقه رنګې د دې ایمان تعلق د الله سره دی نو د چا په زړه کې چې د ایمان رڼا راشي او د الله یره راشي نو په بل مسلمان یا په کافر یا په انسان یې داسې اثر پرېږدي لکه شیشه چې څنګه یو دیوال ته نیسي هغه برېښنا کوي زمونږ په خبرو کې اثر نشته ولې زړه کې د الله یره نشته زمونږ وینا نه په مونږ اثر کوي او نه په بل اثر کوي ولې د زړه یره نشته که د زړه یره وي نو بیا به په مونږ هم اثر کوو په تاسو باندې هم اثر کوو پلار دوی ته لګي نصیحت کوي استاد شاګرد ته لګي نصیحت ورته کوي مشر کشر ته لګي نصیحت ورته کوي یاره وایي په خبرو کې مې اثر نشته وی ډېر نصیحت مې ورته وکړو په دې بچي اثر ونه کړ دا د یرې دا د زړه د درد نه خبره نه چې کله د زړه د درد نه خبره د زړه د یرې نه او د هیبت نه او د درد نه راووته قسم دی هغه په کشر هم اثر کوي او هغه په بچي باندې هم اثر کوي هارون الرشید یو بادشاه تېر شوی دی مشهور بادشاه نو دا خبره مې دې پورې کوله چې د حضرت عمر دا چې سکول په زړه کې د الله یره پرته ده یره خوف خدا یو ځل وایي که دا ټول خلق الله جهنم ته وبخي ټول مخلوق او الله اعلان وکړي د قیامت پر ورځ دا ټول ما وبخل جنت ته دي شیطان هم مثلا وبخ هېڅوک پرې نه دي خو دا اعلان فکر وکړو چې صرف یو کس به دوزخ ته ځي او باقي به ټول جنت ته ځي ایو به ویزه وکړي چې څومره مخلوق دا ټول تر شیطانه پورې الله وبخي مثال فرض باندې خبره چې دا ټول نو وبخل خو یو کس به جهنم ته ځي وی دا به څوک وي دا به عمر وي دا به زه یم دونه دا دونه الله نه یره ده او الله تعالی اعلان وکړي چې دا ټوله دنیا جهنم ته ځي او صرف یو کس به جنت ته ځي وی دا به څوک وي دا به عمر چا ورته دا ولې وی یره مې د الله نه په زړه کې راځي هغه یره ته ګورم نو دونه مې په زړه کې یره ده چې زه یم که ټوله دنیا جنت ته یو دوزخ ته ځای به ځم او د الله د رحم امید مې په زړه کې ډېر زیات دی بل طرف ته چې د الله رحم ته ګورم نو یم که ټوله دنیا دوزخ ته ځي نو د الله رحم به په مې به جنت ته ځو زموږ طالبانو ته رجا او خوف وایي یره امید نو لکه به دواړه ساتي هم به د الله نه امید ساتي یره زه مسلمان یم الله زه د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړم الله زما په ژبه ښکلې کلمه جاري کړله په مسلمان وطن کې پیدا کړم مونځ وله کوم اودس کوم نو انشاءالله د الله نه مې تم او امید شته چې ما به الله وبکړو جنت ته به مې ولېږي خو ګورې ځان به بې مهاره اوښ هم نه ګرځی پرانستې غویانو غوبل چې به
چې دا خو چې څه کوم نه کوم به نه، په زړه کې به د الله یاره ساتئ. یاره شیطان شته، نفس شته، ورپسې د قبر عذاب شته، د الله احسانات را باندې ډېر دي. زما مونځ به څه مونځي، زما روژه به څه روژئ، که دې خوا ته عبادت کوم اخوا غیبت کوم، که دې خوا نیکي کوم اخوا کنزل کوم، اخوا پردې حق، نو د الله یره به په دا زړه کې ساتئ. دوه خبرې، هم د الله نه یره او هم د الله نه تمه، هله به ته کامل مسلمان یې. هارون الرشید بادشاه خضر او زبیده نومې دی. زبیده بیا د ترلو ده او ډېره نیکه بیبي ده، پرهېزګاره پاک دامنه ښځه وه، د ډېر دولت خاونده وه. کله چې دا مکې مکرمې ته تله حج له، نو دې به اعلان وکړو چې کله چا حج ته تله کېږي، هغه خلک چې خپل وس یې نه کېږي غریبانان یې، نو هغه دې راکړي موږ سره د نومونه ولیکې. نو په زرګونو خلک به رالل، ښځې او سړي نومونه به یې په رجسټر کې ولیکل، نو ځان سره به یې حج روان تلل. نو د دغې حج خرچه چې څومره د خلکو و دا به زبیدې د خپل جیب نه برداشت کولو، د بیت المال نه نه، خپله مالداره ښځه وه دا خرچه به هغې برداشت کولو. او ډېره ښکلې ښځه وه د هارون الرشید ورسره مینه ډېره زیاته وه، ډېرې ورسره محبت. یو کوب یې لیدلی و داسې خطرناک غوندې دې زه درته نشم ویلی. بیا علماو د هغه کوب تعبیر وله ورکړه چې ستا نه به الله یو خدمت اخلي، او خدمت به دې په مکه مکرمه کې خو به نه وي بغیر د زمزم نه، نو تا نه به الله دا خدمت اخلي چې ته به یو نیر راولې مکې مکرمې ته، او مکه مکرمه د هغې ګیر چاپېره خلک به پرې سیراب کوي. نو صاحب په هغه زمانه کې یو نیر وکنیسته، هغه نیر د عرفات په یو غر کې راوتی دی او مکې مکرمې ته را رسېدلی دی. اوس هم د هغې نښې شته چې څوک حج له عرفات مینا ته لاړ شي، د هغه نهر زبیده د هغه نیر اوبه پکې نشته او توچې شوي دي، خو د هغې نښې نښانې شته دي. او عجیبه هغه زمانې انجینرۍ ته چې وګورئ حیران به شئ، ځکه چې بعضې ځمکه ښکته ده، غرونه دي که نه، او بعضې اوچته ده، او په داسې طریقه یې هغه نیر راوستلی ځکه نیر چې ډېر یو ځای کې ښکته شي نو بیا خو بره نه شي ختلی. کله یې ورته بعضې ځای کې ډکون کړی دی، دیوالونه یې ورته والي دي، غر یې ورته تراشلی دی، او په داسې ځای نه یې دا نیر تر ننه پورې د دنیا انجینرانو دا معلومات ونه کړلی شو. څومره غټ انسانان دي چې دا نیر په دې غر کې راوتلی چې د اوبه راغلي د کوم ځای نه ده، دا د کوم ځای نه راغلي دي، هېڅ پته ونه نن پورې چا ونه لګول. ډېرې زمانې پورې دا نیر بیده او خلکو به د فایده عرفات کې او په مینا کې او په مزدلفه کې او په مکه مکرمه کې به د خلکو فایده اخېسته. نو د هارون الرشید د ښځې سره ډېر محبت او مینه وه. یو ځل دواړه د شپې یو بل سره لګیا دي، ګپ شپ لګی. خاوند ښځې ته غوسه شو، نو د ښځې د خولې نه خبره ووته. کوم خاوند چې ښځې سره ازادي کوي، نو خامخا د ښځې د خولې نه هم څه ګډې وډې بیا وځي. نو دا ښځه د هارون الرشید ته وایي چې ته خو دوزخي یې، خاوند ته وایي. دا خبره ناروا ده. ښځه به خاوند ته داسې قسمه د بېادبۍ او د بېعزتۍ الفاظ نه وایي، دا سخته ګناه ده. د خولې نه یې وختل، وایي ته خو دوزخي یې، جهنمي. هارون الرشید ورته وایي ښه، وایي که زه دوزخي نو ته په ما په دریو طلاقو طلاق یې. اوس ترونو د دریو طلاقو طلاق ډېر ګران کار دی، الله دې مسلمانو سره کړه. یو سړی که ښځې له یو طلاق ورکړي هم ګناه ده، ښه خبره نه ده، خو د هغې جوړښت په اسانه کېږي. که دوه ورکړي د هغې جوړښت هم په اسانه کېږي، خو چې درې طلاقه ورکړي د هغې جوړښت په ډېر ګران کار دی، نه کېږي جوړښت، او که کېږي نو ډېر ګران کار دی، اسان کار دی. د خولې نه د هارون الرشید الفاظ ووتل، او دین چې سوچ یې وکړه چې دا زما د خولې نه څه ګډې وډې ووتې. ښځه هم په ژړا شوه چې دا ما دې خاوند ته څه غول وکړل. شپه د سهار وختي علما راوغوښتل هارون الرشید ته تپوس وکړو چې د دې مسلې حل راته ووایه. ما ته ښځې ویې دوزخي، ما ورته ویې که زه دوزخي یم نو ته په ما په دریو طلاقو طلاق یې. دې ته معلق طلاق وایي. نو څه مطلب؟ که دا پته ولګي چې هارون الرشید دوزخي دی، ښځه به طلاقه شي، او که دا پته ولګېده چې دې دوزخي نه دی جنتي دی، نو بیا ښځه نه طلاقېږي. نو مولیان ورته وایي چې صاحب دا خو داسې مسله ده چې موږ هم جواب نه راځي، موږ ته څه پته لګي چې ته دوزخي او که ته جنتي. که ته دوزخي او ښځه په دریو طلاقو طلاقه ده، ښځه دې خرابه شوه، او که دوزخي نه جنتي نو ښځه نه طلاقېږي. نو موږ ته څه پته لګي چې دوزخي جنتي د هغې پته خو یو الله ته لګي، پیغمبر شته نه چې د الله نه تپوس وکړي، او موږ ته پته نه لګي. ښځه جدا شوله خاوند نه، ځکه څه پته لګي چې دې دوزخي دی او ښځه طلاقه ني. ښځه هم جاړي او هارون الرشید نه هم خبرې نه کېږي، جاړي. ښځه یې خوښنده وله، ترې لورین ده، او خلک هم پریشانه دي، ځکه بادشاه هم د انصاف بادشاه. دا علاقې چې څومره علما دي، نیکان دي، محدثین دي د هغه زمانې، ټولو سره مشورې کوي، خو د مسلې جواب اړو چاته معلوم نه دی. امام شافعي رحمت الله علیه چې دا کوم د مذهب او د فقه لوی امام دی، دغه وخت کې ماشوم و چې دا موږ ورته چڼې وایو، د 1214 کال. الله وله پوهه ورکړې وه، لوی علم الله ورکړی. په لاره روانو تپوس یې وکړو، یاره دا خلک پریشانه دي چې څه چل دی. وایي دا زمونږ بادشاه هارون الرشید په یو مسله کې ګیر شوی دی، او د هغه مسلې حل کې اثر دي، څه جواب ته اثر نشي.
وې څه مسله ده؟ وې ښځې ورته وې دوزخي. زه وې که زه دوزخي یم نو ته په ما په درېو طلاقو طلاق یې. اوس دا پته نه لګي چې هارون رشید دوزخي دی که جنتي دی. که دوزخي خو ښځه به طلاقه یو که نه نو ښځه به نه طلاقه. وې د دې مسلې جواب خو ما سره شته. امام شافعي صاحب خلکو بادشاه تعالی وې وې صاحب یو رکوټې طالب دی محمد ابن ادریس ته د نوم و ښه نوم یې محمد و د پلار نوم ادریس. شافعي هغه سره جواب شته. بیا راولئ دې والا مجلس ته بوت. هارون الرشید په تخت ناست دي، وزیران ناست دي، قاضیان او وزیران او قاضیان یې څوک دي؟ لوی لوی امام ابو یوسف رحمت الله علیه غوندې خلک ناست دي. دا نیکان او صالحان خلک یې قاضیان علما. دې ورته مخامخ خو دی طالب دی مولانا صاحب طالب صاحب زما د دې مسلې جواب در سره شته؟ وی او صاحب بلکل شته. ټول مجلس کې وزیران او کنه نه تره وی ښه وایه که نه؟ وی نه صاحب داسې نه کېږي. وی ته به د دې تخت نه راکوشي او زه به دې تخت ته وخېږو. ته به دلته ودرېږې ښځه به دې راولې به م ودرې د مسله به راته بیان کې زه به جواب درکړم. بیا ته پېښه او تخت دې پېښه. وی دا خلک ورته وی داسې کې؟ وی نه وی دا خو د علم سپکاوی دی چې دې بره ناست کې زه ورته ولاړ یم او دې ما نه د مسلې تپوس کوي. ګوره د دین قدر مونږ خلکو کې نشته. مونږ د علماو څه قدر کوو؟ مونږ د طالبانو څه قدر کوو؟ په لاره به ملا رواني اکثر به اودس مات کړي، موږ به یې تپوس وکړو استاد پې کې چرګه پروته څوک ورخېتی اوبه صبر وکړه چې دې خو لږ یو بوټی ځان فارغ کړي بیا به دې تپوس وکړې. دین د دین عزت پکې د دین مسله دا د قرآن یا د سنت نه به تا ته امام د هغې جواب درکړي. د هغې به تم قدر کوي امام به یې قدر کوي. که موږ د دین د قرآن او د سنت او د هغې د مسلو قدر وکړو موږ به په خپل عزتمند یو، او که موږ د هغې قدر ونه کړو موږ به بېعزته یو. ګوره نه موږ د ګیرې قدر کوو. که یو سړی غلا وکړي نو موږ ګیرې ته نسبت کوو. ته لا جیټې نه لکه د اغلا خو یې دې ګیرې نه ده کړې دا خو یې لاسونو کړې ده. که سړی معمولي غوندې په سیکل چا سره ډغره وایي او ته لا شیخ یې نو دا بریکونه یې په دا ګیره کې لګېدلي دي چې ته ورته وایې چې شیخ یې بریک خو یې لاس کې دی. ګوره دا زمونږ د شیطان هغه اثر دی چې مونږ ته ګیرې ته نسبت کوو، پټکي ته نسبت کوو، ګیرې ته نسبت کوو. علم ته لا مولی ته لا طالب ته لا سپین ګیرې نو دا تارواني دې ګیرې وکړه او که دارواني دې پټکي وکړه او که دارواني دې علم وکړه. مونږ ته دین سپک ښکاري ځکه مونږ سپک یو. مونږ په بچو سپک یو، مونږ په کشرانو سپک یو. ولې؟ مونږ د دین قدر نه کوو. که مونږ د خپل مشر د ګیرې دا ګیره پټکي دا خو سنت څیزونه دي نو که مونږ د پیغمبر د دې سنتو قدر وکړو د ګیرې د پټکي د مشر د پلار د استاد د عالم د طالب د جومات د مصلې قسم په خدای چې تاسو مونږ به عزتمن یو. بیا که مونږ کې د عزت نشته نو مونږ هم بېعزته یو. نو وی دا د دین سپکاوی دی چې زه لاندې ولاړ یم او دی په تخت سور دی او ما نه د مسلې تپوس کوي. دی به راکوشي زه به په تخت کښېنم د مسلې تپوس وکړي زه به جواب ورکړم. بیا دې پېښ او خپل تخت دې پېښ او بادشاه یې پېښ. هارون الرشید پوه و چې هلک خو عالم هم دی خو هوښیار هم دی. علم سره ګورې عقل لوی څیز دی. علم سره چې عقل نه هغه هم بېکار دی. ښځه یې راوسته په پړوني کې مخامخ ودرېده او هارون الرشید زر د تخت نه راکوز شو. امام شافعي صاحب رکوټې خالد د په تخت د پاسه کېناست چې کېناست لوی وزیران او علما قاضیان ناست دي. وی وایه مسله دی. وی صاحب دې ښځې ما ته وی ته دوزخي. ما ورته وي که زه دوزخي یم نو ته په ما په درېو طلاقو طلاق یې. امام شافعي صاحب ښځې نه تپوس وکړو وی دا خاوند چې د څه وایي دا ټیک وایي دیدي؟ وی او صاحب بلکل ټیک وایي. اوس راته ووایه چې زه دوزخي یم او په جنتي یم چې ښځه طلاقه ده او که نه؟ امام شافعي صاحب ورته وایي هارون الرشید بادشاه له اول خو درنه یو تپوس کوم. وی ستا په زړه کې د خدای یره چېرته راځي؟ د الله د یرې نه ته چېرته جاړې؟ الله اکبر. او ورته وایي صاحب هره شپه وی دا خبرې خو پټې دي او هره شپه زه الله ته جاړم او داسې جاړم په سلبو چې خدای یې لوی رعیت ترې راکړی دی او د قیامت پر ورځ زما نه زما د دې قوم تپوس کوي زه به تاله څه جواب سم. یا خدای چا سره ظلم ونه کړم، یا خدای څوک د لوږې مړه نه شي، یا خدای څوک نار مړه نه شي، یا خدای څوک ښځه بې پردې نه شي، خدای څوک په چا زیاتي ونه کړي. دا تپوس خو به ته باندې د قیامت پر ورځ کې الله تعالی به څه جواب درکړو؟ وی ټوله شپه تر پېشمني پورې خدای ته جاړم. وی ښه وی دا ښځه نه طلاق زه به ودرې ستا ښځه هغه ځای نه پې علماو راودانګل هلکه طالبه دا مسلې د کوم ځای نه راوویسته د خدای نه جاړې او جاړم او ښځه نه طلاقه. وی او بلکل د قرآن شریف د دې آیات نه مې راوویسته ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله وایي چې د چا په زړه کې د الله یره راشي د جنتي وي الله به له په جنت کې برق برق باغونه ورکوي. نو دې هره شپه الله ته جاري په زړه کې د الله یره پرته ده نو چې په زړه کې د الله یره پرته ده خو جنتي شو که نه؟ زه نه وایم الله وایي د خدای کتاب وایي نو چې دې جنتي ده خو وایي که زه دوزخي یم نو خدای په ما طلاق کوي. مونږ ته خو د جنت او دوزخ پته بره دې نه لګي. لکه ګوره لوګي چې کوم ځای کې وي نو تا ته پته لګي چې لاندې اور دی
داسې ده کنه ده لوګي خو بغیر د اور نه ني تا چې یو ځای کې وي نو ته به دا یا انور دی او یا دا اور دی یخوالی چې کوم دی کې وي ته به چې دا واوره ده د دې نه پته لګي